نېشنل فاینانس کمیشن NFC پاکستان کې یو آئینی اداره ده چې د دې ادارې کار دی مرکز او د صوبو په منځ کې د یو فارمولي مطابق د پیسو تقسیم چې لکه پاکستان کې کم ټیکس ریوینیو او نان ټیکس ریوینیو ټوله کوم راغونډ شي چې هغه پیسې مرکز ته راشي نو بیا مرکز څومره اخلي صوبو له څومره ورکوي او بیا د څلور وړو صوبو په منځ کې کومه فارمولي مطابق څومره تقسیمیږي نو دا فارموله لومبی چې کومه وه دا په 91 کې جوړه شوې وه او دویمه چې کوم دی نه دا په 2009 کې جوړه شوې ده نو د آئین مطابق هر 15 کاله پس دی د فارموله کې رد و بدل کولی شي خو پاکستان کې چې لکه څنګه نور کارونه په وخت نه کېږي شان دا هم چې کوم دی نه دغه شان خبره ده چې ګورئ لومبی فارموله کې د مرکز حصه تقریبا 60% وه او د صوبو حصه 40% وه مثال په طور کې چې 100 ارب روپۍ نو 60 ارب به مرکز واخلي او 40 ارب به صوبو ته پرې پاتې شي هغه 40 ارب به په صوبو کې په کم پرسنټیج سره تقسیمیږي نو ګورئ هغه داسې وه چې د پنجاب پکې حصه وه 57%، د سند حصه وه 23%، د خیبر پختونخوا حصه وه 13% او د بلوچستان حصه وه 5%. دا د 91 نه والې تر 2009 پورې دا فارموله وه چې د پنجاب آبادي سیوا ده نه لحاظه پنجاب له ډېر ریسورسز پکار دي نو د هغې د وجې نه دا فارموله جوړه کړې وه. د پیپل پارټۍ په حکومت کې چې ګیلاني وزیر اعظم او زرداري صدر نو پیپل پارټۍ ته خو د وفاق پارټي وایي که نه نه هغوی د وفاق د مضبوطولو دپاره به دغه پارټۍ کې رد و بدل وکړو او دا وړې صوبې چې کومې وې نه دی له حصه سیوا کړه او حصه یې وله په دې وجه سیوا کړه چې صرف آبادي خو خبره نه ده ګینې چې د پنجاب آبادي ډېره ده نو بس پنجاب به ډېر اخلي دا نور به کم اخلي دې سره سره خو غربت ته کتل پکار دي رقبې ته کتل پکار دي پسماندګۍ ته بیکورډنس ته کتل پکار دي چې کوم ځای کې بیکورډنس ډېر دی نه هلته کې ډېرې پیسې لګول پکار دي نو چې دا نوې هغه فارموله کې ورسره دا نور څیزونه شامل کړل نو د پنجاب حصه یې د 57 نه کمه کړه نه 51% کړه او دغه ټایم پنجاب کې وزیر اعلی شهباز شریف و د شهباز شریف ته د دې خبرې کریډټ ځي چې هغه دا ومنله چې او خیر د موږ نه کمه کوي. سند چې کوم دی نه د سند حصه یې د 23% نه 24% کړه دا یې وله 1% سیوا کړه دا یې په دې وجه باندې سیوا کړه چې د سند ډیمانډ دا و کراچۍ نه ډېر زیات ټیکس راغونډېږي او ټیکس ریوینیو زموږ ډېره ده نه ټیکس ریوینیو د وجې نه موږ له سیوا کوي نو 1% یې وله سیوا کړه. اوس تاسو به دې ځای کې وایي چې دا 1% چې سیوا کړه نو 1% سي خو دا 1% په هغې ډومبي کال باندې چې وله سیوا کړه نو دا تقریبا 30 ارب روپو د پاسه وي که نه. د پښتونخوا حصه یې چې کوم دی چې دا 2009 و په دغه زمانه کې په ټول ملک کې دماکې به ډېرې زیاتې وي او پښتونخوا کې خو بیا خامخا ډېرې وي نو د جنګ ځپلې صوبې د حیثیت د وجې نه دلته کې حصه سیوا کړه او د 13 نه 14% کړه او په بلوچستان چې هلته کې 5% او ډېره کمه وه نو هغې وله دلته کې 9% کړه حصه نو چې هغې وله 9% کړه نو بلوچستان تر څه حده پورې چې کوم دی نو د هغې هغه کمپنسیشن شو خوشحاله شو او په کار هم داسې وه. اوس د دویمه فارموله کې د مرکز حصه څومره وه د اوس د مرکز حصه څومره ده نه هغې کې چې ما څنګه تاسو ته وویل چې تقریبا 60% د مرکز وه او 40% د صوبو وه نه دا اوس داسې الټا ونده کېده چې اوس د صوبو تقریبا 60% او د مرکز 40% ده نو په دې وجه که ستاسو اوس خیال ترقیاتي کارونه د مرکز نه دومره ډېر نه کېږي چې څومره د صوبو نه کېږي. امید دی تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. بله ویډیو کې به بل داسې د اکانومي یا پالټکس سره ریلیټډ ویډیو سره راځو. ډېره مننه.